بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو هیوادوالو تاسو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دغه ورځو کې یوه خبره ډیره زیاته په میډیا کې او په دغه سپیسونو کې رسنیو کې کتو پورته کېږي، کومه چې مهرنګ بلوچ لیکلي دي چې د ازادي خواهونکو بلوچانو په وړاندې باندې یو تعداد کسان د پاکستان د پوځ لخوا څخه ګمارل کېږي چې دا د افغانستان د ملي اردو سرتیري او افسران دي، یعنې د تیر منحل شوي د اردو پورې متعلق کسان دي چې د پاکستان د پوځ لخوا څخه دا تربیه شوي دي، مسلح شوي دي او د بلوچو په وړاندې باندې جنګوي. دغه خبره بیا یوه شپه مخکې د بلوچانو د جنبش یو غړي هم تایید کړل چې موږ داسې مړي په لاس راوړي دي چې هغه په افغانستان پورې اړه درلوده. خو کله چې بیا وروسته ته معلومات وشو، دقیق شولو، دوی ته باید دا ووایو چې دا له یو طرفه دا د ایس آی یوه دسیسه ده چې د افغانانو او د بلوچانو ترمنځ د نفاق د اچولو په خاطر باندې داسې کسان قصدن پیدا کوي، ګماري او د هغوی ته د افغانستان دغه تشکیلي ورته جوړ شوي او چې څو د افغانانو او د بلوچانو ترمنځ د بې اتفاقي رامنځته کړي. له بل طرفه څخه باید تاسو ته وویل شي چې د افغانستان د تیر نظام د ملي اردو افسران او سربازان دومره ټیټ او پست هېڅکله نشي کېدلی چې د پاکستان د پوځ د پاکستان د ایس آی په دستور باندې د بلوچانو په وړاندې باندې وجنګي. دوه علته لري. یو دا چې افغانان د بلوچانو د دغه ازادي خوښونکي جنبش سره ټول ملاتړي دي، ټول د دوی دا مبارزه حق او په روا سره بولي. او دوهمه خبره دا ده چې هغوی د پاکستان د پوځ په دساتیرو باندې دا کار هېڅکله نه کوي. په دې باندې باور ولرئ. ولی دا هم حقیقت دی چې هلته د مړو وجود دی، هلته مړي په لاس راغلي دي، شواهد شته دي چې داسې کسان وو چې هغه په افغانستان پورې دی مربوط بولي او دا مهرنګ چې ویلي دي. ولې دا کوم کسان دي؟ دا هغه کسان دي چې د شمال د جبهې پورې تړلي کسان دي، دا هغه کسان دي چې شورای انذار پورې تړلي کسان دي، دا هغه کسان دي چې د نن د مقاومت جبهې او د هغوی د نظامي ګروپ مربوط کسان دي. دا هغه کسان دي چې زیاتره یې دي حتی د افغانیت نه هم پښمانه دي. دا ټول هغه کسان دي چې د افغانستان له نوم سره هم رابطه شله کولې ده. ځکه ویلی شو چې دا د افغانستان د ملي اردو افسران او سربازان نه دي، بلکې دا د هغو ګروپونو، د هغو مخالفو ګروپونو، د هغه له وطن څخه جلا شویو ګروپونو، هغه له وطن څخه د وتلیو تښتېدونکو ګروپونو پورې مربوط کسان او ډلې دي چې هغوی ځانونه هم په پاکستان خرڅولی شي، هم د ایس آی په مقابل کې خرڅولی شي، هم په اسرائیلو خرڅولی شي، هم په ایران باندې خرڅولی شي. هر چېرته چې دوی زه وغواړي هلته ځان هم خرڅوي، وطن هم خرڅوي، امتیازات هم خرڅوي. حتی دغسې امتیاز دغه کار یې هم کړی و چې د پوتین ته یې پیشنهاد ورکړی و چې که تاسې له موږ څخه نظامي ملاتړ وکوئ، موږ به د عامو د اوبو له حق څخه د ابد دپاره تېر شو او 10 وزارتونه به هم ستاسو په خوښه باندې وزیران وټاکو. دا هغه وطن پلورلي کسان دي چې د افغانستان له نوم سره یې ځان شلولی دی، د افغانستان له خاورې څخه یې ځان شکولی دی. دوی د افغانستان د بدنامۍ دپاره او یا د خپل ځان مطرح کولو دپاره هر نوع داسې بې غیرته عمل ته هم لاسه شوي چې د پاکستان د ایس آی په دستور، د پاکستان د پوځ په دستور د ازادي خواهونکو جنبشونو په وړاندې باندې وجنګي. موږ د دغه هر څوک چې دا کار کوي او د پاکستان د پوځ په دستور او د ایس آی په دستور باندې د بلوچو مجاهدو بلوچو ازادي خوښونکو جنبشونو په وړاندې باندې په مخالفت کې درېږي، هغوی غندو، هغوی رټو او هغوی افغانان نه بولو. تاسو ته اطمینان درکوو چې د افغانستان خلک، د افغانستان ولسونه د بلوچو د مبارزو، د بلوچو د ازادي غوښتونکي جنبش او د دوی دغه روامو دا یې سره ملاتړي دي او تل دا غواړو چې یو ازاد مستقل پښتونستان وګورو. انشاءالله چې دې هدف ته رسېدونکي یو.